زمون قبل کې یې رسۍ چاته ورغاړې کړلې د حق خبره د اوس کوم سړی په جار کوي یو ورته ښایي او په بل باندې ګزار کوي د نړۍ څه کوي زموږ د خاورې ښکار کوي د خپل وحشت مو تر مرۍ را رسېدلی دی اوس د خپل وحشت نه خو اوس هر سړی انکار په تا خو مې د وولي د سر در باندې تیر یم په تا خو مې د وولي د سر در باندې تیر یم مې همته ښه پوهېږم چې اخر انجام به ګورو که یوه زره خیانت یې د وطن سره وي کړی خالقه درته سوال کوم په محشر دې یې مختور وي یو دنګ زل مې سینا سوری د په مرمیو په دې به یې وژلی وي ګڼلې به یې خپله خاوره مور وي دا په کوم دین کې حدیث دی دا په کوم دین کې حدیث دی دا په کوم دین کې حدیث دی د چا نه روایت دی چې کوای د پښتون سره جهاد لوی فضیلت دی ځینې خلک وایم زړه کې مې وایي ځینې خلک وایم زړه کې مې وایي په د ځینو څه چاودنې ته مې زړه شي دا چې غریب یم نمقش نه یم ځکه رانه مخاړوي که شوم مالدار یاران به خپله زموږ حجرې السلام علیکم د زریات قدرمن لیدونکو په دې امید چې ټول به راته ښه وایي او د صحت په کلو کې به وایي ملګرو د ځنډ وروسته موږ په خپل ښکلي خوست کې د یو ادبي لال ادبي ګل سره چې د نادرشکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی دی منور خان همت سره نستی لرو همت صاحب ډېره ښه شاعري کوي له عمره کمکی دی خو د ده خیال او د ده شاعري بله ښایسته او ډېره لوړه ده نو راغلي یو چې همت صاحب څخه تاسو لپاره ښایسته ښایسته شعرونه ریکارډ کړو راځئ پروګرام موږ سره تر پایه تعقیب کړئ ملتیا مو وکړئ همت صاحب د زریات په دې خپل پروګرام کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایي ستړی مه شئ مننه کوم زه صاحب لومړی کو تاسو ته او د زریات پیج ټولو مینوال ته زه الله تعالی کې هیلې سلامونه احترامات وړاندې کوم او په دې هیله چې راته رغو جوړوي نو ډېره مننه همت صاحب خوښ یو چې بنډار کې دې لرو نو هغه لیدونکي نه دي هغه د شعر او شاعرۍ ډېر تږي وي که نه نو ستاسو شناخت او تعلق باره کې مو ورته خبرې وکړلې نو زه وایم چې څومره وړې وي نو سم د واره درڅخه اوري مننه کوم زریات صاحب غزل دی چې ستا د تلو خبرې ټولې د لمبې د جهنم ستا د تلو خبرې ټولې د لمبې د جهنم خدای ته وګوره چې ما کوه کیسې د جهنم بلتون دی زما د ورور له جنازې نه سخت زور غوښتم بلتون دی زما د ورور له جنازې نه سخت زور غوښتو نو خود به مې له خولې وتې نارې د جهنم واه یاره ډېر ښه ده بیا ما ورو بلتون دی زما د ورور له جنازې نه سخت زور غوښتو نو خود به مې له خولې وتې نارې د جهنم قیامت مې ولیدو ښه سخته مې سختۍ تېرې کړې قیامت مې ولیدو ښه سخته مې سختۍ تېرې کړې تا د واده وروسته مې تېرې کړې څو شپې د جهنم وښی دا بې وسي څومره زور غواړي ذوالجلاله وښی دا بې وسي څومره زور غواړي ذوالجلاله د بایللې یار په یاد کې شوګیرې د جهنم دا بیت بیا وښی دا بې وسي څومره زور غواړي ذوالجلاله د بایللې یار په یاد کې شوګیرې د جهنم ډېر مرجانې بله تانه مې په خدای که کور ته زړه شي مرجانې بله تانه مې په خدای که کور ته زړه شي راتړمه د کور دواړه دروازې د جهنم اختر مې خدای شته بله تا څخه څه داسې تېر کړو اختر مې خدای شته بله تا څخه څه داسې تېر کړو راته اور وې په خپل تن کې لوپټې د جهنم ویل یې چې رښتیا د ډېر ګرانښت پیله بېلتون ویل یې چې رښتیا د ډېر ګرانښت پیله بېلتون وي ای همته درته یاد شولې صحنې د جهنم بلا ښکلی ډېر ښایسته نور دی ما داسې وایي چې میخانې تا په خو ځوانانو ښې ملنډې وکړې میخانې تا په خو ځوانانو ښې ملنډې وکړې څنګه به برژنکي درته نشې لا راځي زه پکې ډوب یم د زهر ډنډ کې لاس خوځوم زه پکې ډوب یم د زهر ډنډ کې لاس خوځوم ما پورې خاندي خپل یاران مې تماشې لا راځي زه پکې ډوب یم د زهر ډنډ کې لاس خوځوم ما پورې خاندي خپل یاران مې تماشې لا راځي په ژوندون چا ناز را نه کړو تر لاسې نه ونیو چا ناز را نه کړو تر لاسې نه ونیو له مرګه وروسته هسې خلک جنازې لا راځي ډېر ښه متل دی وایي لاس چې مات شي غاړې ته ځي ډېر ښه متل دی وایي لاس چې مات شي غاړې ته ځي څوک چې ماتېږي خامخا به زموږ پښې لا راځي
ما مړ کړه زما په ژوند داسې کار نه کیږي. خدایا ما مړ کا. خدایا ما مړ کړه زما په ژوند داسې کار نه کیږي چې نور خلک لاسنیوي ته د هغې لا راځي. ډېر ښه دی. بیا خدایا ما مړ کړه زما په ژوند داسې کار نه کیږي چې نور خلک لاسنیوي ته د هغې لا راځي. ډېر ښه دی یار. دا چې غریب یم نمکش نه یم ځکه رانه مخاړوي. دا چې غریب یم دا چې غریب یم نمکش نه یم ځکه رانه مخاړوي. که شوم مالدار یاران به خپله زموږ حجرې لا واه 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 واه. بیا یاره ډېر ښه دی. دا چې غریب یم نمکش نه یم ځکه رانه مخاړوي. که شوم مالدار یاران به خپله زموږ حجرې لا راځي. ډېر ښه دی یاره. ما څو ځله د ځان وژنې اراده کړې ده. ما څو ځله د ځان وژنې اراده کړې ده. پروردګاره چې ما څه داسې ګناه کړې ده. زما د مینې د ګرانښت اخري پایله دا وه. زما د مینې د ګرانښت اخري پایله دا وه. زه مړ کېدم د مې په حال پورې خندا کړې ده. واه یاره دا بیت بیا. زما د مینې د ګرانښت اخري پایله دا وه. زه مړ کېدم د مې په حال پورې خندا کړې ده. تا چې رخصت واخیستو لاړې ښه مې کرغې وکړې. تا چې رخصت واخیستو لاړه ښه مې کرغې وکړې. په ډک بازار کې مې د زړه په زور ژړا کړې ده. واه یاره ډېر ښه دی. ما به خدای هیڅ چېرې د چا په جال کې نه غورځوي. ما ته مرکۍ په هره سخته کې دعا کړې ده. ډېر ښه یاره بهترین دی. زما د زړګي سر زخمي شو ژوند څمنه. زما د زړګي سر زخمي شو ژوند څمنه. مرګي تا خو نن نه ترسه کربلا کړې ده. ډېر ښه یاره. ما چې لیکلو ما همت ښه ورته ډېر ژړړې. ما چې لیکلو ما همت ښه ورته ډېر ژړړې. ای خدای ګواه د دغې شعر ته مې نشا کړې ده. ستا بېلتون دومره اثر را باندې کړی. ستا بېلتون دومره اثر را باندې کړی. خدای منې چې ځان وژنې ته مې زړه شي. واه یاره واه. ځینې خلک وایم زړه کې مې ویښي. ځینې خلک وایم زړه کې مې ویښي. په د ځینو څه چاودنې ته مې زړه شي. واه یاره بیا. ځینې خلک وایم زړه کې مې ویښي. په د ځینو څه چاودنې ته مې زړه شي. ذوالجلاله رحم وکړه سخت خراب یم. ذوالجلاله رحم وکړه سخت خراب یم. هغه نشته بد کړنې ته مې زړه شي. بس همدومره وي. دا دوه درې بیته. بل غزل دی. دا په کوم دین کې حدیث دی؟ دا په کوم دین کې حدیث دی؟ د چا نه روایت دی چې کوای د پښتون سره جهاد لوی فضیلت دی؟ یا دا په کوم دین کې حدیث دی؟ د چا نه روایت دی چې کوای د پښتون سره جهاد لوی فضیلت دی؟ په اور کې وسو موږ به څه په اور کې وسېځو نور. په اور کې وسو موږ به څه په اور کې وسېځو نور. ای خدایه په پښتون باندې په دې دنیا قیامت دی. واه یاره واه یاره. کرم را باندې وکړې ای رحیمه ای رحمانه. کرم را باندې وکړې ای رحیمه ای رحمانه. ورور په ورور وژنو دنیا رانه نفرت دی. واه واه یاره واه. وطن مو خرڅ کړو بې ضمیره بې پښتو شو خدایا. وطن مو خرڅ کړو بې ضمیره بې پښتو شو خدایا. په زړګي کې مې تر اوسه د ډالرو محبت دی. ای همته تلې ونی شوی غلی شه نور. ای همته تلې ونی شوی غلی شه نور. دلته په وطن کې په وحشت پسې وحشت دی. په ځمکه که مې دوه قدمه یخې په غرور وي. په ځمکه که مې دوه قدمه یخې په غرور وي. باور وکړې چې دا به د هغې لیونی زور وي. یو دنګ زلمي سینا سوری ده په مرمیو. یو دنګ زلمي سینا سوری ده په مرمیو. په دې به یې وژلی وي ګڼلې به یې خپله خاوره مور وي. بیا یار. یو دنګ زلمي سینا سوری ده په مرمیو. په دې به یې وژلی وي ګڼلې به یې خپله خاوره مور وي. ډېر ښه دی. که یوه زره خیانت یې دې وطن سره وي کړی. که یوه زره خیانت یې دې وطن سره وي کړی. خالقه درته سوال کم په محشر دې یې مختور وي. واه یاره ډېر ښه بیت دی. بیا یې ما اورو. که یوه زره خیانت یې دې وطن سره وي کړی. خالقه درته سوال کم په محشر دې یې مختور وي. ډېر ښه ده. بروتو سوی په مرمیو څیرې ښکاري.
بروتو سوی په مرمیو څیرې څیرې ښکاري افسوس خدایه چې دغه به د کوم وطنوال کور وي ډېره یار ای شپه ده ښې وړې وړې سلګۍ دي زه یې اورم ای شپه ده ای شپه ده ښه وړې وړې سلګۍ دي زه یې اورم وښیې چې دغه به د کوم یو مین شور وي ډېره یار په تا خو مې د وولي د سر در باندې تېر یم په تا خو مې د وولي د سر در باندې تېر یم همته ښه پوهېږم چې اخر انجام به ګور وي یو ورته ښایي او په بل باندې ګزار کوي د نړۍ څه کوي زموږ د خاورې ښکار کوي واه یاره د خپل وحشت مو تر مرۍ را رسېدلی دی اوس د خپل وحشت مو تر مرۍ را رسېدلی دی اوس د خپل وحشت نه خو اوس هر سړی انکار کوي واه یاره واه ته رانه لرې شه په تا باندې موږ ځان نه ساتو ته رانه لرې شه په تا باندې موږ ځان نه ساتو له نومه ایجاد شمه ساتنه مو قهار کوي ډېر ښه ستاسو سرونه د مغولو دیوالونو کې دي ستاسو سرونه د مغولو دیوالونو کې دي ستاسو سرونه له وجود څخه ازار کوي واه ډېر ښه ده زما کابل کې یې رسۍ چاته ورغاړې کړلی زما کابل کې رسۍ چاته ورغاړې کړلی منه زمونږ کابل کې یې رسۍ چاته ورغاړې کړلی د حق خبره د اوس کوم سړی په جار کوي څه به یې ته یاره بیا مې اورم زمونږ کابل کې یې رسۍ چاته ورغاړې کړلی د حق خبره د اوس کوم سړی په جار کوي ډېر ښه ده خدای ګواه دی چې زموږ د وجود وینې خرڅوي نو راته ووایه د کوم ژوند انتظار کوي ډېرو سرونه په دوی وخوړل چې حق یې وایه ډېرو سرونه په دوی وخوړل چې حق یې وایه همت که سپین وایم بیا ګزاره باندې یار کوي ډېر ښه کلمونه ډېر خوند یې وکړه همت صاحب محترم بلا ښایسته کلمونه مو راسره شریک کړل نو بیا مو کور ودان چې مونږ ته راغلی مونږ سره مو دغسې ښایسته بنډار لیدونکو سره شریک او خپل ښایسته شعرونه مو ورسره شریک کړل نو بیا هم کور مو ودان خوشحاله دې وای نو لیدونکو دا وه د نظر شکوټ ولسوالۍ اړوند منور خان همت صاحب سره یو کوچنی شانتې ادبي بنډار تر بل دغسې پروګرامه مونږ په دعاګانې کې یاد ساتئ ښه وخت او ښې چارې